السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړی دی چې دا د کلمې شریف ختم چې 80,000 واره سړی دا کلمه شریف ووایي دا فدا ده له اوره څخه د اور فدیه ده. الله جل جلاله به په برکت د کلمې شریفې دغه انسان له اوره څخه آزاد کړي، پر ایمان باندې واړوي. نو دی وایي دا کلمه به پوره سړی وایي لا اله الا الله محمد رسول الله که صرف لا اله الا الله نه محترمه لا اله الا الله لا اله الا الله. او که د ختم په سر کې پوره کلمه ووایه او د ختم په پای کې پوره کلمه ووایه نو څه مشکل نه ده. اصل کې خو نو افضل د ذکر لا اله الا الله دی، د الله جل جلاله پر وحدانیت عقیده ساتل. نو په بعض امتو کې کلمه داسې ولا اله الا الله ابراهیم خلیل الله، لا اله الا الله موسی کلیم الله. زموږ د امت لپاره کلمه طیبه دا ډول لا اله الا الله محمد رسول الله. نو په ذکر کې چې راځي لا اله الا الله راځي لا اله الا الله لا اله الا الله. نو ته چې ختم کړې د لا اله الا الله ختم بس چې دا نیمه کلمه ووایم بس هغه ستا ختم کېږي. دا کومه واقعه او روایت ذکر شوی دی مجموعة الرسائل صفحه 290 جلد اول. هغه هلته وایي من قال لا اله الا الله 70,000 مره انت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ورسره لیکل شوی. انو لا اله الا الله ذکر کوه ختم پر کوه. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.